ته چې لرې رانه ګرځې ستا مرضي ده خو د ژوند دا کیسه ډېره ارزي ده او بانګې ووې په دې پوله به مونځ وکړو پښتونخوا د ټوله ځمکه یې مانځي ده. السلام علیکم زما خوږو ملګرو، زه اسرار فطرت تاسو ته مخاطب یم. مینوالو منګه نن بونیر ته راغلي د سور انګار صاحب خواله، نو د هغه نه به تاسو ډېر ښکلي شعرونه اورئ انشاءالله چې ستاسو به خوښ شي. انګار صاحب تا ته په خپل پروګرام کې هرکلی ویم. ډېره زیاته مننه کوم فطرت صاحب، ستاسو د ټولو ملګرو چې بونیر ته راغلی زموږ خواله راغلی او دغه شعرونه ریکارډ کوي ملګرو سره مخامخ کوي. ډېره زیاته مننه کوم. شعرونه در سره وایم چې ته چې لرې رانه ګرځې ستا مرضي ده خو د ژوند دا کیسه ډېره ارزي ده او بانګې ووې په دې پوله به مونځ وکړو پښتونخوا د ټوله ځمکه یې مانځي ده. او دغه یو دوه شعرونه نور چې تا پسې جاړي انتظار نه کوي دا سر خوړلې زړه مې وار نه کوي. تا پسې جاړي انتظار نه کوي دا سر خوړلې زړه مې وار نه کوي. او ځینې یاران سړی په زړه کې ساتي، په ځینې یار سړی د وار نه کوي. او دغه د غزل څو شعرونه دي چې د هیچ چا ناوري اوازونه سم کاڼه ولاړ دي، داسې غمونه مې د ژوند په دروازه ولاړ دي. د هیچ چا ناوري اوازونه سم کاڼه ولاړ دي، داسې غمونه مې د ژوند په دروازه ولاړ دي. او پنجاب ډېر کره غنم د نصیبونو ویشت دی، ښکلې زلمي درته په چوک کې چکه ولاړ دي. پنجاب ډېر کره غنم د نصیبونو ویشت دی، ښکلې زلمي درته په چوک کې چکه ولاړ دي. او ته چې مندر ته ځې نو زه به جومات ته لاړ شم، ناوخته کېږي ټول یاران مې په مانځه ولاړ دي. ته چې مندر ته ځې نو زه به جومات ته لاړ شم، ناوخته کېږي ټول یاران مې په مانځه ولاړ دي. او هغه څو تنه و چې ما به په خپل زړه ګرځول، هغه څو تنه دي چې اوس راله په زړه ولاړ دي. هغه څو تنه و چې ما به په خپل زړه ګرځول، هغه څو تنه دي چې اوس راله په زړه ولاړ دي. او ګټه په یو ځای چې پرته وي نو درنه وي چېرته ډېر خلک ځکه په خپل ځای لکه د غره ولاړ دي. ګټه په یو ځای چې پرته وي نو درنه وي چېرته ډېر خلک ځکه په خپل ځای لکه د غره ولاړ دي. او انګار هر چا د کورونو بنیادونه نیخ کړل، انګار هر چا د کورونو بنیادونه نیخ کړل، خو د نیتونو بنیادونه لا کاږه ولاړ دي. ډېره زیاته مننه کوم.